السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه له فن انګلیسي زده کړې څخه ستاسو په وړاندې له یوې نوې موضوع سره حاضر یم. زما د نن ورځې موضوع انګلیسي ارټیکلز دي. په دغه ویډیو کې به تاسو وپېژنئ چې ارټیکلز څه شی دي او چیرې یې استعمالوو. ارټیکلز هغه الفاظ یا هغه لغات دي چې له یو نوم څخه مخکې ذکر کیږي او هغه نوم ته بدلون ورکوي او همدارنګه د یو نوم په اړه معلومات راکوي چې د یو صفت غوندې دنده سرته رسوي. ارټیکل په درې ډوله دي: ا، ان او د. او اصلا دا ارټیکل په دوو برخو ویشل شوي دي: ډیفینټ ارټیکل او انډیفینټ ارټیکل. په ډیفینټ ارټیکل کې د راځي او په انډیفینټ ارټیکل کې ا او ان راځي. ډیفینټ ارټیکل د یو شي د خاصوالي او د لوړوالي لپاره استعمالیږي او انډیفینټ ارټیکل د یو عام شي لپاره استعمالیږي. لکه I want to eat the apple from the group of apple. وای زه غواړم چې هغه یوه خاصه مڼه وخورم د مڼو له کتار څخه یا د مڼو له ګروپ څخه. او که چیرې بیا موږ دغه جمله په انډیفینټ کې استعمال کړو نو هغه به یوه عامه مڼه موږ ته راشي. لکه I want to eat an apple from the group of apple. وای زه غواړم چې یوه مڼه وخورم له دغه کتار څخه یا له دغه ګروپ څخه. نو د دې ترمنځ فرق دا سو چې په ډیفینټ ارټیکل کې یوه خاصه مڼه څرګندوي او په انډیفینټ ارټیکل کې یوه عامه مڼه موږ ته راشي. او همدارنګه په انګلیسي ژبه کې 26 الفبا توري موجود دي چې له هغه څخه 15 واول او 21 کنسونینټس دي چې ما په مخکنۍ ویډیو کې په ښه ډول توضیح کړي دي. زه غواړم چې تاسو ته در وښیم چې د ا او ان ارټیکل موږ کله استعمالولی سو. که چیرې یو لفظ یا یو لغت په واول باندې شروع کوي نو له هغه څخه مخکې د ان ارټیکل استعمالوو، او که چیرې یو لفظ په کنسونینټ باندې شروع کوي نو له هغه څخه مخکې د ا ارټیکل استعمالوو، په دې شرط چې هغه شی به واحد وي، یعنی یو به وي، جمع به نه وي، 2 3 4 5 به نه وي، یو شی به وي. نو له هغه دپاره موږ د ا او ان ارټیکل استعمالوو. لکه that is a car. وای هغه یو موټر دی. لکه څنګه چې کار په سی باندې شروع کوي یعنی په کنسونینټ باندې شروع کوي نو ځکه مو د ا ارټیکل استعمال کوي. او که چیرې وویل سي چې that is an apple، وای هغه یو سیب دی. لکه څرنګه چې ایپل په واول باندې شروع کوي نو ځکه د ان ارټیکل استعمالوو. نو دا و زما د نن ورځې موضوع انګلیسي ارټیکلز.